دا ورور سوال کړی دی وایي چې ما منښته کړې وه د یو کار په باره کې که الله دا کار وکړو نو زه به ګډ حلالومه او اوس که زه ګډه حلاله کړم نو دا به جایز یې وکړه. الجواب اولنۍ خبره خو دا ده دا داسې منښتې چې د یو قسمه شرط پکې ایښودی شوي دا ښه نه ده. لکه یو خو یو سړی عام وایي چې زه به د الله دپاره فلانی کار کوم، صحیح د عبادت ته ویل، خو دا داسې ویل که الله دا وکړي زه به دا وکړم نو الله یې بغیر دین هم کوي. په الله نه څوک زور راوستی شي، نه یې څوک هېرولی شي، او نه پرې څوک یو کار پاتې کولی شي، او نه پرې څوک کولی شي چې هغه یې نه غواړي که نه. نو دا څه مطلب شو که دا کار وشو نو زه به ګډ حلالوم، دا نامناسب دي. خو که څوک وکړي نو بیا به یې پوره کې. که چېرته رسول الله وسلم من نذر ان یطیع الله فلیطیعه، صحیح بخاري کې روایت دی. چا چې داسې منښته وکړه چې هغې کې د الله عبادت کولی بیا به لازم پوره کړي، او چې چا د ګناه منښته وکړه نو ګناه به نه کړي. اوس راځو د ورور دی سوال له، نو دی وایي چې ما منښته د څه کړې ده د ګډ، او غواړي چې څه حلال کړي ګډه، نشي کولی. ولې ځکه چې ده په کوم ټیم کې منښته کوله ده یو صفت یو شرط بیان کړی، یو صفت شرط تړلی، دقه به دی لازم پوره کوي چې څه یې بیان کړي دي. الا که د دې نه غوره ته اوړي نو بیا صحیح ده، غوره ته اوړېدی شي. لکه حدیث کې دا راځي، جابر رضی الله عنه روایت ته امام ابو داود راوړی دی چې کله مکه فتح شوه او د فتح مکې په موقع باندې یو سړی پاڅېد وویل یا رسول الله انی نذرت لله ان فتح الله علیک مکه ان اصلي فی بیت المقدس رکعتین. ما دا منښته کړې وه که الله دا مکه په تاسو باندې فتح کړي او تاسو ته در نصیب کړي نو زه به فلسطین بیت المقدس کې 2 رکعته لمونځ کوم. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل صلي ها هنا، دلته یې وکړه. هغه بیا خپله خبره وکړه، وی صلي ها هنا، هغه بیا خپله خبره وکړه. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته شأنک اذن، بس بیا صحیح ده، ستا خپله مرضي ده، لاړ شه هلته یې وکړه. نو دې ځکه اوس که ته دا مسجد نبوي والی او که ته دا مسجد حرام والی مکه، نو دا غوره دی د څه نه؟ بیت المقدس نه. ځکه چې مسجد حرام کې یو مونځ په 1 لاک دی، په مسجد نبوي کې یو مونځ په 1000 باندې دی، او دا دواړه ځایونه غوره دي د بیت المقدس نه. نو ته غوره ته اوړېدی شي خو که ته نشي راتلی. او یو سړي منښته کړې ده چې زه به په حرم مسجد حرم کې 2 رکعته لمونځ کوم، او دی وایي زه غواړم چې بیت المقدس کې وکړم. ولې نشي؟ دی خو د بره نه کته راکوزېږي. اوس دا رور په بره روان دی که کته راکوزېږي؟ ولې کته راکوزېږي؟ ګډ غوره دی د ګډې نه. ګډ ګران دی، د ګډ غوښه مزېداره ده، نو دی د بره نه کته را روان دی. ښه که ده چېرته داسې منښته کړی چې ګډه به حلالوم او ګډې حلالو بیا حلالولی شو، ځکه چې دی د کته نه بره روان دی. والله اعلم.